الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د درسونو په لړۍ کې 22 درسونه مخکې وړاندې کړل. اوس به ان شاء الله 33 درس وړاندې کیږي چې موږ مخکې په 22 درس کې د فتح مکې په اړه کې معلومات وړاندې کړل چې فتح مکه د 8 هجری کال د رمضان په میاشت کې مسلمانان ونیول او فتح شو. تقریبا ټول خلک کوم یو نیم یو پکې پاتې نو ټول اسلام ومنلو او په دې حقیقت پوه شو چې دا رښتینی پیغمبر دی او دا رښتینی دین دی. نو ټولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت وکړي. هغه کسان چې هغوی سرسخت دښمنان د اسلام وو، لکه ابو سفیان هغه مسلمان شو، د هغه ښځه هند هغه مسلمانه شوه، سهیل بن عمر چې هلته د حدیبیې په صلح کې د هغوی نماینده و هغه مسلمان شو، د ابو جهل زوی اکرمه بن ابو جهل ایمان راوړلو، صفوان بن امیه ایمان را نه وړ خو هغه یې وغوښته وخت یې وغوښته چې زه شرط وایم بیا به ایمان راوړم. او د هغې نه وروسته موږ او تاسو ویلې چې د شوال په 8مه ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر را ورسېدلو چې داسې د طایف او د ثقیف قبیلو چې کوم یو دي حوازن دوی غواړي په مکه معظمه باندې مسلمانان باندې حمله وکړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د شوال په 8 باندې حرکت وکړي مخ په طایف باندې چې هلته د ثقیف او حوازن مخه ونیسي. نو هغوی مخکې راغلي وو د حنین په تنګي کې سنگرونه نیولي وو، دغه شویشتونکي کې نیولي چې کله خالد بن ولید مخکې تیر شو او لاړو اخر سر ته او د دې خوا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورغی د تنګي منځ شو، یو دم د غشو باران پې وشو. په دې کې خالد بن ولید ډېر زیات زخمي شو، نور کسان هم زخمیان شو. نو دلته مسلمانانو په دې لاره کې ځینو کسانو چې دا تعداد مسلمانانو زیات ولیدل، 12,000 کسان و، د کفارو تعداد 4,000 دوی ویل چې نن خو به خامخا کامیابیږو. نو الله عزوجل ته دا خبره خوښه نه شوه. هغه ورته ویل چې تاسو ولې دا دونه جنګونو کې چې تاسو به 10 چنده کم وایي موږ فتح درکړه، نن چې تعداد هم زیات شو په دې غره شوی. نو الله پاک د امتحان په خاطر باندې په دې د هنر په تنګي کې مسلمانانو ته نسبي شکست ورکړه شاته. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم تر اخره پورې د 100 کسانو سره کلک پاتې شو. نو دا ټول بیرته راوګرځېدل، بالاخره جنګ هغه شکست بیرته فتح بدل شو. 70 کسان دي منو ثقیف او د حوازن ووژل شو. ټول غنیمتونه هر څه په همدې ځای کې پرېښودل. په دې غنیمتونو کې 6,000 بندیان وو، 4,000 اوښان وو، ځکه دوی ټول شیان حوازن او ثقیف د ځان سره د هغه ته راوستي وو، جنګ ته راوستي، ښځې ماشومان پسونه وزې مرمې چې څه ټول راوستي. نو 6,000 صرف بندیان ونیول شو، 4,000 اوښان وو چې د 40,000 نه زیات هغه ونیول شو. دا پسونه وزې او دا شیان 1,60,000 درهمه د سپینو زرو سکې دا ونیول شو. ډېر زیات غنیمت ونیول شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي دا ټول غنیمتونه جانانې ته چې کوم میقات د حاجیانو دلته تاسو ورسوئ. او د هغې نه وروسته لاړلو، د خالد بن ولید پوښتنه یې وکړله، هغه ډېر زیات زخمي شوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم ام دم کې ام خپل لاړې مبارکې په دې زخمونو ورته وویل، هغه جوړ شو. د هغې نه وروسته د شوال په آخر وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید ته امر وکړ چې ته د 1,000 کسانو سره لاړ شه طایف ته او موږ شاته درپسې یو. نو دوی ورپسې شاته لاړل. د شوال په آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم طایف ته ورسېدو. تر دې ځایه پورې مخکې موږ بیان کړی و. اوس دا وایي چې خالد بن ولید کله هلته ورسېدو نو شاوخوا منطقې ټولې نږدې دی چې کوم هلته واړول. بیا وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو صحابه کرامو سره ورسېدو طایف ته. نو د طایف کلا یې محاصره کړله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اول وخت د طایف د کلا سره بیخي نږدې واړول، چې کله واړول بس د هغې خوا نه
مشرکینو په دې غشو حمله وکړه. په دې کې څه روایت مطابق 12 کسان پکې شهیدان شو. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د حباب بن المنذر یو صحابي په مشوره باندې دا کیمپ را شاته کې او کوم ځای کې چې اوس طائف مسجد دی، په دې طائف مسجد په خوا کې دلته واړول. دې نه وروسته بیا هغه شروع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په خاطر باندې چې دا طائف قلعه تسلیم کړي نو دوه نوې وسلې، بالکل نوې وسلې استعمال کړي. ځکه الله عز وجل موږ او تاسو ته په خپل کتاب کې سوره الانفال کې غالبا 8 آیات راځي چې الله عز وجل مسلمانان ته امر کوي واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الله عز وجل مسلمانان ته وایي چې واعدوا لهم ما استطعتم، څه چې تاسو طاقت او قوت کېږي هغه څه قوت برابر کړئ تیار. او څه دپاره دا 3 اهداف لري. ترهبون به عدو الله، چې تاسو د الله دشمنان په ویروئ، عدوکم او خپل دشمنان په ویروئ. او هغه کسان پیروي لا تعلمونهم چې تاسو نه پیژنئ، الله یعلم، الله پیژني. یعنی هغه لیدلي دشمنان چې کوم یو دی هغه، او هغه چې نالیدلي دشمنان دی په پټه پروګرامونه جوړوي هغه پې ویروئ. نو داسې یو قوه جوړه کوي چې تاسو کافران هم پې ویروئ، خپل دشمنان د الله دشمنان او نالیدلي دشمنان پې ویروئ. نو دې آیات شریف نه د علماو هغه دا دی چې کوم کار چې دا خو لکه فرض واجب شو دا د قوې جوړول، نو دې ته څومره امکانات چې برابرېږي څومره لارې چې دا ټولې واجب کېږي. نو بل دویم خبره پکې دا ده چې په دې باندې 3 اهداف تعین شو ورته چې د الله دشمنان، خپل دشمنان، لیدلي دشمنان پې ویروي. نو مسلمانان باید همیشه داسې قوه ولري، داسې وسله ولري چې د دنیا کوم کافر دشمنان چې د الله دشمنان چې د هغه پې ویروي. نو کافر چې څه لري د هغې نه باید مسلمانان یو درجه ته نه پورته وي. ټانک ولري، توپ ولري، تیارې ولري، میزایل ولري، بمیاتم ولري، دا شیان باید ولري. ځکه دلته وعدوا لهم ما استطعتم دی او ترهبون به عدو الله وعدوکم. نو په سوټي او په کوتکو په هغه باندې خو دشمن نه یېرېږي. دا دشمن چې نن دومره مجهز دی دا هغه وخت ویرېږي چې کله د تا وسله او دا شیان هم دلته هم ایمان او هم وسله دواړه سره یو ځای نو کار به کېږي. د همدغه حکم پر اساس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف په غزا کې د آینده امت دپاره د یو سبق په خاطر باندې 2 نوې وسلې استعمال کړي. یو منجنیق داسې شی دی لکه دا اوس توپ چې کوم یو دی چې لرې ځنه ډز کوي. نو هغې وخت خو دا باروتو دا شیان نه و، نو هغې به یو شی جوړ کړي لکه ټال غوندې، په هغې کې به غاټې تیږې کېښودې، بیا به دا کلاګانې په ویشتې عیناً لکه نننی توپ دا استعمال کړي منجنیق د طائف په غزا کې. او بل یې دبابه استعمال کړله. دبابه داسې یو شی و چې داسې غاټ شی به جوړ کړي لکه دا اوس عیناً ټانک، دبابې ته اوس ټانک ته عربي کې دبابه وایي. نو دا شی جوړ کړه، داسې بیا په سر باندې د څرمنې واچولې او لاندې به کسان ترې لاندې کېناست لکه عیناً ټانک غوندې شی و. دا به تلو د کلا خواته نږدې، هلته به د کلا دیوالونه او دا شیان سوری کول ولکه ټانک عیناً مورچل داسې محکمه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم منجنیق هلته استعمال کړی د طائف د دیوالونو د هغه دپاره د ختمولو دپاره. نو کله چې وایي چې کله منجنیق ډبرې وویشتې او دا دیوال یو برخه درز پکې پیدا شو، سوری شو، نو مسلمانان ورغله د دبابې لاندې، چا ټانک مونږ ویلی دې لاندې ورغله، هلته نږدې ورغله چې دا دیوال لاندې ننوځي. خو هغوی مخکې نه ترتیب نیولی او دا د اوسپنې سیخان یې په هغه کې سره کړي وو په دې اور کې چې کله هغوی د دبابې ته ورنږدې شوه دبابه نو پاسې دا سیخان پرې راخطا کړه. نو هغه دې دبابې په سر خو هغه موجود و، دا څرمنې. نو څرمنې خو د اوسپنې مقابله کې هغه نشي مقاومت نشي کولی، دا چې پاسه به یې اوسپنه پرې وغورځول دا څرمن به یې سوری کړه لاندې. نو دلته څه کسان پکې شهیدان او زخمیان شو، نو هغوی بېرته واپس راغلل. نو دغسې نوې وسلې استعمال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوا نه په طائف غزا کې د امت دپاره درس دی چې تر قیامته پورې چې دشمن څه لري د هغې نه باید تاسو یو درجه بهتر وسایل ولرئ. او دا وجوبي حکم دی، دا داسې استحبابي حکم نه دی. او د موږ او تاسو ځینې خلک داسې دي چې وایي نه بغیر د تورې نه په بل شي جنګ نه کېږي، بغیر د دې نه به دا نه کېږي. یو ځینې شیان چې هغه د وسلو جوړولو دپاره ضروري او لازمي د هغې تعلیم دا ټول په وجوب کې راځي. ځکه چې کوم شی واجب دی د هغې دپاره چې کوم ضروري شی هغه هم ورسره واجب ګرځي. نو دا په دې خاطر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته دا سبق او درس ورکړی چې ګوره تاسو باید هر
هر وخت مدرن سلاح استعمال کوي د دشمن په خلاف، ځکه چې دلته د دې قوي اهداف خپل الله په خپل تعین کړي دي. ترهبون بی عدو الله وعدوکم واخرین من دونهم. تاسو په دې باندې د الله دشمنان، خپل دشمنان او نالیدلي دشمنان یروي. نو چې دا درې واړه دشمنان سړی پیری نو دې لپاره قوي قوه او زبردست قوه او د مجهزه قوه چې په سلا باندې سنبالي نوی مدرن سلا باندې دا باید سړی ولري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بنا بر روایاتو چې څونه ورځې په طایف کې معاشره وکړه، اتلس او څه باندې شل دا دواړه راغلي دي. علامه ابن اسحاق وایي چې بضع عشرین یعنی څه باندې شل ورځې. نور علما هغه چې لیکلي هغوی تقریبا اتلس ورځې لیکلي دي. خو په هر صورت باندې چې دومره ورځې دا معاشره جاري وه، په دې معاشره کې منجنیق هم استعمال شو او دبابې یعنی ټانکونه هم استعمال شو. بالاخره داسې وخت راغی چې هغه کلا هغوی ډېره کلکه کلا وه، د منجنیق زور هم پرې ونه رسو، د دبابې زور هم پرې ونه رسو، هغوی هم کلک مقاومت کول. نو څه وخت تیر شولو، رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولیدلو. امام بیهقي رحمت الله علیه دا خوب را نقل کړی دی، و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شپې خوب ولیدو چې څوک ور داسې یو کاسه کې او کنډول کې هغه راوړي شیدې راوړي او دته کې د تحفه او هدیه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې دی نه چې دغه کې یو چرګ راشي او دا چرګ په ټونګه وایسته دا شی چپه کې چې چپه شو، بس رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوب ابوبکر صدیق ته تیر کړ چې ابوبکر داسې خوب مې لیدلی دی. نو ابوبکر صدیق معبر و، هغه ورته ویل چې دا خوب تا لیدلی، تا په زړه کې څه قصد او اراده شته چې هغه به نه پوره کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما اراده او قصد خدا و چې دا طایف باید موږ فتح کړو. نو داسې معلومیږي د خوب نه چې دا نه کېږي. نو نوفل بن معاویه د بني بکر د قبیلې سړی و، د مسلمانانو کې نویو مسلمانانو کې راغلی و. نو هغه مشر سړی و د بني بکر. نو هغه یې راوغوښت او ورته ویلې چې تا څه مشوره ده په دې باره کې څنګه وکړو. نو هغه ورته ویلې چې ګوره ګیدړ په سوړه ننوتی دی، نو که ورته په دې سوړې په خوله کې کښېني، د سوري په خوله کې کښېني، نو اخر راوځي، او که ځکه وږی کېږي تږی کېږي، او که داسې شوله چې راونوځي نو هېڅ ضرر هم نشي کولی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بس صحیح ده، صحابه کرامو ته امر وکړ چې ځانونه تیار کړي او ځو. بس د طایف نه حرکت را وکړي او راغله جغرانې ته چې کوم ځای کې دا غنیمتونه ویشل شوي وو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جغرانه کې 14 ورځې معطل شو، هیڅ قسم شی یې توضیح نه کړ، په دې خاطر باندې چې ولې کېدای شي د حوازن او ثقیف خلک راشي، طایف خلک راشي، بیرته به خپل مالونه ورکړو، ځکه هلته 6,000 بندیان، 4,000 اوښان او 40,000 نه زیات پسونه وزې او 1,60,000 درهمه د سپینو زرو ډېر زیات شاید څه کېږي. نو دا ټول موجود و. رسول الله صلی الله علیه وسلم 14 ورځې انتظار وایستو چې کېدای شي دا خلک راشي، چې رانغله بس بیا بس غنیمتونه شروع کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل حکمت باندې حالات څارل. نو په دې عربو کې د خانانو، د سردارانو، د مشرانو اثر و رسوخ ډېر زیات و، چې کله به سردار یو خبره قبوله کړل ټول لاندې قوم ورسره قبولول. مخکې مونږ تاسو خیال د هجرت نه مخکې مونږ تاسو واقع بیان کړی و چې په مدینه منوره کې سعد بن معاذ رضی الله عنه د بني عبد الاشحل د قبیلې سردار او مشر و، د ایمان راوړو، تنه ایمان راوړو. او چې کله ایمان راوړو نو کور ته راوړو، کور کې ټولو ته ورته ویل، خپل کور خلکو ته، پلار او مور دوی ته، چې تر څو پورې زه ستاسو سره هېڅ خبره نه کوم چې څو ایمان یې راوړي، ټوله قبوله کړه. او د هغې نه وروسته خپله ټوله قبیله راوغوښتل، د ټوله قبیلې ته ورته ویلې چې ما تاسو باندې ما په باره کې تاسو څه نظر لرئ، چې ته خو سردار یا مشر یې. هغه ویل چې کومه خبره زه وکړم هغه تاسو منئ؟ ویل چې بالکل یې منم. ویل چې ما خو ایمان راوړی، اسلام یې راوړی، بغیر د اسیرم نه چې بیا په احد کې شهید شو. نو ټولې قبیلې ایمان راوړو. وجه دا و چې دا خلک د خپلو سردارانو مشرانو تر اثر لاندې و. لکه دا اوس کوم پارټیو تنظیمونه چې په دنیا کې دي، نو اکثره د مشرانو خبره ورباندې ډېر اثر کوي، چې وګورئ ټول لاندې ورباندې روان دي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پوهېدلو چې که د جزیرة العرب کې چې دا کوم خلک سرداران دي، مشران دي، که دوی ته د دې غنیمت خو بیخي ډېر شی او تاسو فکر وکړئ چې 4,000 اوښان سره او 40,000 پسونه، 1,60,000 سپین زر طلایي سکې وي، دا خو ډېر زیات شی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره فیصله وکړله چې دغه خلک چې دا کوم سرداران دي دوی ته څه برخه زیاته ورکړی شي، دوی به خوشحاله شي، دوی د خوشحالۍ په وجه به دا لاندې خلک ټول ورسره یو ځای شي. او هسې هم غنیمت خو بیخي ډېر و. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ویش شروع کې د مؤلفة القلوب نه، چې هغه کسان چې هغوی زړونه راوستل په لاس په کار و چې هغه خلک هغه شي، دا کې به اسلام ته خیر ورسوي. نو اول ابو سفیان داسې سړی و چې د مکې سردار هم و،
بلکې د ټولو مشرکینو چې د جزیرة العرب کې نږدې د مسلمانانو سره دښمني وه، ده به چې کله لښکر جوړ کړ نو ابو سفیان ته به خپله مشري ورکوله. ځکه د مکې خلک هغوی د خپلو پیرانو او د خپلو مشرانو په حیث باندې منل، نو ځکه ابو سفیان یې راوغوښتو. هغه ته سل هغه ورکړه، سل اوښان ورکړه، سل اوښان او 300 ورته پسونه او وزې او ګډې ورکړلې، او په خوا کې 300 اوقیا هغه ورکړلې، د سپین زر دی ورکړه. دی چې ورکړل بس ده ورته ویل چې یا رسول الله ما خو یو زوی دی یزید نومیږي، یزید بن ابو سفیان بیا د حضرت ابوبکر صدیق په وخت کې د شام د اسلامي لښکر قمندان و، بیا وروسته د شام د دمشق والي شو، بیا وروسته هغه تعاون چې کوم یو په 18 هجري کې راګړ شو د حضرت عمر په کې هغې بیا وفات شو. نو ورته ویل چې دا مې زوی دی، نو هغه 100 اوښان یې زوی ته ورکړه او 300 وزې ورکړې او سپین زر یې همغونه ورکړه. بیا ورته یو بل زوی مې شته معاویه نومیږي، حضرت معاویه امیر معاویه چې کوم یو دی دا دی، نو هغه د 100 اوښان او 300 پسونه وزې او سپین زر یې ورکړه. نو 300 اوښان شو، 900 وزې او څه ډېر شی سپین زر یې ورکړه. بیا د هغې نه وروسته حکیم بن حزام یې راوغوښت، هغه ته یې 100 اوښان ورکړه. سهیل بن عمر چې هغه نطاق هغه و او د بدر په بندیانو کې و، هغه ته یې 100 اوښان ورکړه. دغسې نور خلک چې دا څه سرداران مشران، صفوان بن امیه سره د دې چې دې وخت یې له اسلام نه وراوړی، ده ته هم پسې ورکړه. اکرمه بن ابو جهل ته هم ورکړه. ټولو ته یې بس داسې 500 100 500 140 بیخي ډېر هغه کړه. خو دا ټول سره راجمع کې 100 زره تن جوړه و، 40 زره اوښان او 40 زره هغه. نو دا خلک یې ټول داسې هغه کړه چې اوازه او انګازه داسې ګډه شوله په دې ټولو خلکو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره شی سړي ته ورکوي چې د لمسیو لمسیو بس دي. نو ته فکر وکړه چې سړي ته 100 اوښان ورکړي، زوی ته هم 100 اوښان ورکړي، بل زوی ته هم 100 اوښان ورکړي، 300 اوښان او 900 وزې پسونه. دا 300 اوښان په خوله یادېږي، چې هغه خبره نه دا چې سړی بیا سنبال کړي، دې نه زرګونو اوښان جوړېږي. او دا پسونه چې 900 سړی سنبال کړي رمه، نو دې نه خپله په زرګونه شی جوړوي. ځکه میږي او دا به ګډې او بوزې خو بیا به چی کوي. دا یو رمه چې سږ کال یو رمې 2-3 کاله بعد 2 رمې شوي، بیا چې 2-4 شي بیا پسې تصاعد هندسي په حساب باندې داسې زیاتېږي، ځکه بچي راوړي هغه خوا کوي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اوازه انګازه خپره شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره بشخش خلکو ته ورکوي چې تر لمسیانو کړمسیانو پورې بس دی. نو دا د کوم یو چې نوي مسلمانان شوي سرداران مشران هغوی ټولو ته دومره ډېر شی ورکړه چې بیخي نور یې هغه نه و، په حساب نه و. نو ځکه دوی هغه شو زړونه بیخي تمایل پیدا کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هر ځای کې باید د صفت کول. لکه دا سخاوت ډېر بهترین شی دی، څوک چې سخاوت کوي هر سړی مداحي هر سړی هغه کوي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې خلکو زړونه په لاس راوړل. دې په منځ کې خبره دا شو چې انصار خپه شو په دې باندې، کوم چې د مدینې خلک وو انصار، ځکه دغه ویشه چې وکړه په دې وخت کې لا هغه نه وکړی. نورو دا کوم کسان چې د سره 10 زره لښکر راغلی و د مدینې نه، هغوی ته لا برخه نه ورکړې، هغه یې وروسته کړي وو. نو چې کله دا خبره وشوه چې د خلکو ته ورکړه ابو سفیان ته، اوس 300 اوښان 900 وزې پسونه او پلار حکیم بن نظام ته پلار او اکرمه بن ابو جهل ته صفوان بن امیه ته، دا څونه مشران چې دوی ته، بلکې د اطراف د غطفان د قبیلې ځینې مشران و دې ته ورکړه. نو چې ورکړه د خلکو ته ډېر زیات. نو انصار ویل چې عجیبه خبره ده، دا بخاري او مسلم متفق علیه حدیث دی، دا چې دا زه وایم درته دا خبره چې راغلی چې انصار خپه شوي دي. نو انصار خپه شو چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځای ورکړې، د سره یو ځای شو، په سختۍ کې، په لوږه کې، په تنده کې، په ټولو شیانو کې. موږ د احد د بدر په غزا کې موږ ورسره برخه واخیسته، د احد په غزا کې موږ برخه ورسره واخیسته، په خندق کې موږ غزا واخیسته، په دا ټولو کې ورسره یو ځای شو. موږ د تر شا ولاړو، بلکې د ټول سمبالښت موږ کولو. او کله چې د غنیمتونو وخت راغی او د هغه شی وخت راغی، نو بس ټول خپل کلیوالو ته خپلو کسانو ته ورکړه. نو لکه ابو سفیان د موږ دشمن و، تر اوسه یې جنګونه کول او ده ته ورکړو. ابو جهل کرمه بن ابو جهل د موږ دشمن و، هغه ته شیان ورکړو. صفوان بن تر اوسه د موږ په مخالفت کې داسې کول، ده ته ورکړو، پلانکي ته ورکړو. دا خبره انګازه شوله. بالاخره د رسول الله صلی الله علیه وسلم وګونو ته دا انګازه ورسېدله چې داسې هغه دي. نو سعد بن عباده رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، ورته ویل چې یا رسول الله انصار په دې خبره باندې خفه دي. دا د بخاري او مسلم متفق علیه حدیث دی. ګوره
نو خپه دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دا صحیح ده، ته څه وایې، ته خپله څه وایې، تا نظر څه دی؟ هغه یا رسول الله خو زم د دې خلکو د جملې نه یم، خو دی هغه یم، یعنی مطلب زم په دې خبره باندې خپه یم چې دا خبره ولې وشوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا کار د حکمت په خاطر کړی. نو هغه ته ورته وی چې داسې وکړه چې مونځ وشو، د مانځه نه بعد ټول انصار چې څومره دي دلته په هغه کې دا ټول وغواړه او یو لوی خیمه کې یو کېره وته، زه درځم مهاجر مه راپرېږدئ، صرف انصار وغواړئ. نو دوی چې کله هغه مونځ وشو د هغه مانځه نه بعد بس انصار ټول هلته راجمع شو. روایت راځي، دا روایت هغه راخته امام علامه ابن القیم رحمت الله علیه په زاد المعاد کې ډېر معتبر ترین کتاب دی. نو په دې کې دا روایت راخسته دی چې یو دوه درې مهاجر ورغله کېناسته ورسره، سره دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړه چې مې پرېږده، خو دا ورغله ته کېناسته، مونږ څه خبره نشته، مونږ هم کینو درسره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف وروړلو، ورغی او انصار ټول ناست ول هلته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېدلو، نو خطبه یې فرمایله، ویل چې ما ته داسې خبره رسېدلې ده چې تاسو د کوم ویش چې ما کړی په دې ویش باندې تاسو خفه یې. او واقعیت خبره دا ده، زه داسې وخت کې تاسو ته درغلم چې ما سره هېڅوک هم نه و، زه خپل کلیوالو د خپل وطن نه وشړلم، مالدارۍ، زندګي، کور، هر څه رانه پاتې شو. تاسو زما مرسته وکړه، ما سره کومک وکړئ، ما ته هم ځای راکړئ. او بیا په جنګونو، په ټولو جنګونو کې تاسو را سره ودرېدلی او بلکل تر د آخره پورې را سره کومک او همکاري وکړه. دا ستاسو خبره ده، دا ټول شیان واقعیتونه دي چې تاسو ما سره کړي دي، او زه په دې بلکل اقرار کوم او دا خبره منم چې و دا ټوله قرباني تر دې ځایه پورې تاسو ورکړې، او ډېره زیاته غټه قرباني ده. خو ګورئ که تاسو څه کړي، نو د ما د طرف نه ډېر شیان درته شوي، هغه دا دی چې تاسو په خپل منځونو کې بې اتفاق کوئ، خپل منځونو کې سره وژل کول، خپل منځونو کې سره ټکول کول، مشران هم ټول وژل. د ما په برکت باندې تاسو ورونه شوئ، د ما په برکت باندې الله پاک د مدینې د ښار نه یو مرکز جوړ کړی چې د هرې خوا نه اوس ورته خلک راځي او غنیمتونه دي او دا شیان دي. نو د ما د برکت په هغه باندې، د ما د رسالت په برکت باندې الله عز وجل تاسو ته د رزق روزۍ او د هغه لارې خلاصې کړې. او دا خپل هغه یې ورته ویل. نو بیا ورته ویل چې ګورئ تاسو داسې څه کارونه کړي او ما د خوا نه هم څه تاسو ته رغلي دي، نو په دې هغه کې به موږ او تاسو سره برابر یو. دویمه خبره دا ده چې دې ته به ډېر متوجه اوسئ، هغه کوم کسانو ته چې ما کوم بخشش ورکړی دی او دا بخشونه به ډېر وکړي، اصل وجه دا ده چې د هغوی ایمان کمزوری و، او زه پوهېدم چې په دې شیان که ورنکو هغه خفه کېږي بس کوي. تاسو په باره کې ما بالکل یقین دی چې تاسو په دنیایي شیان باندې نه خفه کېږئ، ځکه ستاسو ایمان قوي دی، تاسو قرباني ورکړې چې په هغه لوږو تندو او سختیو کې تاسو مقاومت کړی، نو په دې شیانو کې هېڅ مسله نشته. نو ما ځکه دې خلکو ته شیان ورکړه چې د هغوی زړونه را مایل شي اسلام ته هغه شي، ځکه د دې سردارانو اثر په خپل خلکو باندې ډېر دی. نو که دوی خوشحاله وي، د لاندې خلک ټول ورسره بیا یوځای کېږي، د اسلام طرفداري کوي کني مخالفت کوي. ما صرف په دې خاطر کړی دی. اوس خبره دا ده، راځئ چې تاسو خفه یې داسې به وکړو، دا څه شیان چې ما ورکړي دي، خو دې نه ډېر شیان خو لا پاتې دي. نو که داسې چې تاسو اوښان او وزې او دا سپین زر او دا شیان خوښي، نو بس فیصله ده، بس دا شیان تاسو واخلئ، زه به هم دلته پاتې شم. نو بیا ما هغه غوښتنه بیا مه کوئ چې تاسو مدینې سره لاړ شئ را سره، او که وایئ نه چې الله او رسول تاسو خوښي او تاسو خوښه دی چې ما دې ځان سره مدینې ته بوځئ، نو بیا په دې اوښانو او په وزو باندې بیا مه خفه کېږئ. دا مې چې دوی ته ورکړي، دوی به ګوره دوی به کورونو ته وزې او پسونه او مال ویسي، او تاسو به کور ته د الله رضا او د الله رسول به ځان سره بوځئ. په دې کې اختیار تاسو دی، کوم یو خبره منئ. د انصارو یو دم په ژړا شوه، چغه کړل چې رسول الله موږ بالکل نه وزې غواړو، نه پسونه غواړو، نه پیسې غواړو، صرف تا غواړو، د الله رضا غواړو. موږ بالکل تیرو، ټول ډېر په خوشحالۍ باندې ډېر. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره دومره ساده حل کړه، دومره اسانه حل کړه چې بالکل انصارو چغه کړې چې رسول الله بس دی. نور موږ پوه شو، موږ هسې شیطان دوکه کړو چې دا مالونه دوی ته ورکړو، د خپلوانو. دا خبره سوچه تا په باره کې غلطه ده، موږ غلط شوي یو، موږ توبه وباسو، الله ته استغفار کوو، موږ الله او رسول غواړو، بس بل چا نه غواړو.
د دې نه وروسته انصار بالکل خوشحاله شو او هغه شو. د هغې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې اوس د متباقي مال چې څه پاتې دی دا د مهاجرینو په دا کوم چې 12,000 لښکر راغلی و دوی په منځ کې دا وویشلی شي انصار او مهاجرینو په هغه کې. نو هر یو ته څه ډېر شی ورځکه 4,000 اوښان وو چې دا خلکو ته ورکړه دا ټول چې ورکړه 2-3,000 اوښان 4,000 ته نه جوړ شو پسونه وځي دومره ډېر پاتې و چې هر یو غازي ته 3 اوښان 4 اوښان او څه ډېر 1.5 سل پسونه او دا ورته ورځه پیسې ورته ورسېدې ښه د هغوی هم پوره کار پرې وشو. خو خبره دا شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ټول شیان تقسیم کړه او د هغې نه وروسته بندیان هم تقسیم کړه. بندیان چې کوم یو د نفرو ته تقسیم دونه ځکه هغوی رانغله حوازن او ثقیف رانغله چې څنګه بندیان توزیع شو مال توزیع شو بس 14 کسیز وفد د طایف راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې عجیب خلک تاسو یې 14 ورځې موږ درته معطل وکړو چې تاسو به راشئ او دا خبره به وکړئ نو تاسو داسې وخت کې راغلی چې هر څه ویشل شوي هر څه تقسیم شوي دي اوس دا نو تاسو به کم از کم مخکې راغلی ورته چې والله موږ مشوره دا کوله خو بس داسې خبره شوه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ګورئ موږ خو مال هم تقسیم کړی دی بندیان هم تقسیم کړي هېڅ شی نه دی پاتې خو خبره دا ده چې تاسو یو کار وکړئ یا مال وایي چې مال غواړو یا بندیان غواړو په دې دواړو کې یو انتخاب کړئ. موږ به کوشش وکړو چې یو څه درکړو. نو خلکو ورته ویلې چې موږ خو مال نه غواړو مال چې ویشل شوی اوس ویشل شوی دی خو دا بندیان بیرته واپس راکړئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ګورئ تاسو د یو کار وکړئ اوس خو بندیان ویشل شوي توزیع شوي ټولو خلکو ته هر چا خپل بندي هغه کړی ځان سره نو دې کې د ما اختیار نشته تاسو داسې وکړئ چې ماسپښین لمونځ وشو د ماسپښین لمونځ څنګه چې ختم شو بس تاسو کوم یو سړی چې سخنګوی تکړی په خبرو کې هغه دې راشي هغه دې ودرېږي د مجلس کې د مانځه په دې هغه کې جمع کې د ټولو خلکو د خپل شکایت بیان کې د خپل ارزو او هیله دې ورته بیان کې نو زه به هم د تاسو تایید وکړم چې تایید مې وکړه انشاءالله دې امید شته چې بندیان درته خلاص کړي خلک بس دې باندې اتفاق شو. ماسپښین مانځه وخت شو بس اذان وشو او خلک راغله ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم امامت وکړ چې جمع خلاص وي جمع نه وروسته دستي کوم مشر چې و هغه جګ شو هغه خبرې شروع کړلې او دا خبرې وکړه چې دا ټول بیان یې وکړ موږ راغلي یو په تمه باندې موږ نه غلطي دا وه چې موږ له وخت ډېر ځان تېر کړې نو تاسو مال او هر څه ویشلي دي خو موږ د تاسو نه دا ارزو لرو چې مال له موږ در تېر خو دا بندیان چې کوم یو دي دا راته بېرته وسپارئ ځکه موږ کورونه دي ماشومان هم دي زندګي ده دلته ټول دلته موږ راوستي وو جنګ ته نو که تاسو یې راخوښه کړئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس هغه کې چې زه د خپلو بندیانو نه د بني هاشم په هغه باندې په برخه چې څومره بندیان رسېدلي هغه د ما د خوا نه خلاص دلته خو مهاجر هم ناست و چې کوم یو مهاجرونه دستي هغه کړه چې مهاجرو چې څومره کسان د موږ په برخه رسېدلي دا موږ ټول معاف کړي دي. انصار چې کوم یو بل ته کتل انصار چې کوم یو د مدینې خلک هغه ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل بندیان خوشي کړي مهاجرو چې خپل بندیان خوشي کړي موږ هم چې څونه بندیان د موږ په برخه رسېدلي دا ټول خوشي کوو. دې نه وروسته مسله خلاصه شو ټول خلک بیا ځینې کسان په دې باندې ناراضي وو چې موږ بندیان نه خوشي کوو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې ګورئ خلکو هر چا سره چې یو بندي یا دوی یا درې هر څو چې ورسره هغه دې داسې وکړي چې هغه لست یې جوړ کړي چې هر څونه بندیان چې دوی نه ورکوي دا څه خو خوښه شوه ډېر لږ به پاتې نو زه به د هر بندي په مقابل کې که نورو غزواتو کې بیا ونیول شو تاسو ته بندونه درکړم 2 چنده به درکړم چا چې 2 خوښه کړي 4 ورکړم چا چې 4 خوښه کړي 8 به ورکړم چا چې 15 خوښه کړي 10 به ورکړم ما وعده شوی تاسو سره 2 چنده هغه درکړم بس خلکو بیخي ویل چې صحیح شو ټول خوښ وکړه بس هغه جوړ کړه چې پلانکي دونه ورکړي دا ډېر محدود کسان نور خوښ په دې غزا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خور رضاعي خور شیما هم نیولی شوې وه نو هغه چې کله راوستلی شوه هغه ورته چې زه خو د تاسو د پیغمبر او تاسو د رهبر او قاید خور یم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ټول خبر و چې دی نه ورور لري نه مور شته نه پلار شته نه ورور شته هېڅوک یې نشته تنها همدی پاتې شوی دی نو ټول خور او ورور خیر نه و صرف همدی و ځکه مور پلار یې د هغه نه مخکې وفات شوی مور یې بیا وفات شوله نو خور خو یې د سره شته نه دوی ورته چې څنګه یې خور یې وایي چې تاسو خو ما وروړئ نو بالاخره هغې خلکو راوستله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله راغله وایي چې زه خو ستا خور یم هغه هر څونه چې چورته ویل خو ماشومتوب کې څه په یادېږي سړي نو ورته ویل چې ما خو هېڅ په یاد نه راځي هېڅ زما نه ویل زه شیما نومېږم او یو نښه به زه تا ته ویم دا نښه کیدای شي تا په یاد شي وایي چې هغه وخت ته ماشوم یې ما به په غېږ کې ګرځولې نو یو ځل ما هر څه چې وکړه بس تا غوسه راغله په دې
مټ په دې ځای کې د راته خوله ولګول ا دې خولې اثار وسم د غاښونو پکې و نو هغه چې ورته لوڅ کې دا چې وایي کتل رښتیا چې د غاښونو هغه اثار دلته موجود نو دستي رسول الله صلی الله علیه وسلم په یاد شو چې هغه ماشومتوب کې رښتیا چې ما د دې څه لانجه شو بس ما خوله په دې مټ ورته ولګوله نو بس هغه په یاد شو بس بیا دستي خپل صادر مبارک راوخصو صادر ورته وغوړو د خبره خورې پکې نو ورته وی چې خورې دوه خبرې یو خبره دا ده که ما سره ځې مدینې ته بالکل ما سره لاړ شه بس چې زه څه خورم څه څکم ته به هم څکې او ګوایي چې نه اولادونه مې دي او خاوند مې دی او خلک مې دي او هغه دي او بیرته وطن کلي ته ځم نو هم خوښه دي هغې ورته چې نه یا رسول الله ستا مهرباني او هلته خو ما دلته ماشومان دي بچیان مې دي او هغه مې دي او خاوند مې دی او کورنۍ هم ده اوس هلته زندګي هغه شوې ده نو بس زه ځم وطن ته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وزې او څه پسونه او څه شیان ورکړل دې ته دی رسخت کړله نو دا په دې کې دا واقع دلته وشوله کله چې غنیمتونه ټول وویشتل شو او دام خلاص شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کوم وفد چې د هغه نه راغلی او د طایف نه راغلی و نو دوی نه پوښتنه وکړه چې ستاسو مشر قومندان مالک بن عوف چې کوم یو چیرې دی هغه ولې رانغی در سره بیا هغه ویل چې اخو ډارېدو چې زه لاړ شم ویې ورته ووایې چې ما ته یو ځل راشي خامخا راشي او هغه ته مې برخه هم ساتلې ده نو هغه چې کله ورغله هلته بس هغې خبر کړه او بن مالک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا پوښتنه کوله ویل چې که دی راشي نو ما ورته حتی برخه ساتلې نور خو لا څه کوي چې هغه دی نو که دی راشي نو ډېر به ښه نو بس ته ورشه نو هغه د هغې ځای نه غلی غلی پر یو چل باندې دی او ښځه راووته راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې زه عوف بن مالک یم او راغلی یم دلته سل اوښان رسول الله صلی الله علیه وسلم ده ته ورکړه دومره څخه او چې هغه څوک چې دومره غټ لښکر یې راوستی او مسلمانانو باندې په تنګي کې حمله وکړه او کسان پکې زخمیان شو په دې هغه کې د هغې ټول نه رسول الله صلی الله علیه وسلم تېر شولو او ده ته سل اوښان نور هم ورکړه چې د هغه شي په اصطلاح سره زړه یې نرم شي او تسلیم شي د دې نه وروسته چې کله دا واقعیت وشو د طایف د خلکو ډېر هغه وشو چې ګوره مونږ څه وکړه او دې سړي سره په مقابل کې څومره هغه وکړه د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم په د ذوالحجې په 40 تاریخ باندې ځکه دې کې ډېر وخت تېر شولو رمضان دلته تیر شو بیا شوال کې لاړه بیا طایف ته لاړه طایف معاصرین بیا دوام وکړ دا بیا وروسته دلته 14 ورځې دلته تیر شي د ذوالقعدې په 40 باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم حرکت وکړ لاړو هغه ته عمره وکړه ځکه دا جغرانه چې د جغرانه دا اصل میقات دی دې ځنه خلک احرام تړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو کسانو سره چې کوم ورسره راغلي ټول هم دلته احرامونه وتړل او لاړه عمره وکړه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم عمره د په اسلام یو د حدیبیه عمره چې ورشو عمره ثواب خو شو عمره خو شو د دوی او بیا ورسته قضا عمره دویمه او دریمه عمره دا او څلورم عمره به حجۃ الوداع کې اخري حج کوم یو هغه کې وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څلور عمرې کړي دي د هغه د اسلامي شریعت په حساب باندې د مدینه هجرت نه وروسته مکه کې کې د ډېر عمرې هم کړي ډېر حجونه کړي عمل ته پراته ورته خو دغه د محمدي شریعت په حساب چې کوم یو هغه نازل شو دغه حساب درې عمره دا نو دې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حرکت وکړ مخ په مکه باندې په دې وخت کې چې د مخ په مکه باندې حرکت وکړ نو د بني ثقیف یو مشر عروه بن مسعود ثقفي چې مونږ په هغه کې حدیبیه سره کې ولوستل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه او خبرې ورسره وکړي او بیا ورسره ناس او بیا غدي او داسه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داس کول دی ولید چې د خلک څومره زیات محبت امینه ورسره لري دا سړی راغی په دې لار کې د مدینه او د مکې ترمنځ د راوړو اسلام راوړو ته غشو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه وخته کسته اجازه یې زبر طائف ته راشو په طائف کې دعوت شروع کوم ځکه ټول خلک زور باندې ډیر ګرانې ما خبره خامني نو بیرته د لارې نه راوګرځول مدینه ته بخیل اړو صرف اسلام راوړو بیرته راغی خپل ته د ثقیف ته چې کله راغی نو د خلکو ته خبرې شروع کړې او هغه ورته شروع کړ دعوت ورکړي خو دې دعوت په زیات دی چې د خلک د هغه وکي مثلا سره احترام او قدر وساتي ایمان ورسره راوړي بس د خلکو یو دم د چې په کوم بام باندې ولاړو د خلکو ته خبرې کول یو دم بس د غشو د هغه ورونه په شروع کړ او د زخمی شو د دې زخمون نه به ورسته شهید شو نو دا عروه بن مسعود ثقفي په دغه طریقه باندې د هغه شو بیا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته دلته دی خلکو چې کوم یو
دې هغه خلکو د طایف خلکو نور اطراف څومره منطقې چې وي دا خلک دا شاوخوا چې اوس دا ټول په دې پوه شول چې دا رښتینی پیغمبر دی او د اسلام رښتینی دین دی. ځکه خپله مکه یې ونیوله او بیت الله شریف دوی په تصرف کې راغله، بلکې د مکې هغه خلک چې تر اوسه د مسلمانانو سره جنګېدل هغوی ټول ایمان راوړو. نو بس دا خلک دا نور اطراف منطقې چې څومره وو د جزیرة العرب کې دا ټول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د تسلیمۍ په حال کې هغه شو، بس خلک یې رالېږل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله لاړ و هلته ورسېد، د هغې نه وروسته لږ وخت وروسته بیا 9 کال شروع شو، 8 کال ختم شو. نو بیا وروسته وفدونه شروع شو، د مختلفو منطقو نه وفدونه راتله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. دا وفدونه څو قسمه وه چې دې باندې سړی پوه شي. وفد او وفود ویل کېږي، جمع د وفد پلاوي ته ویل کېږي. لکه هیئت مونږ او تاسو معمولا هیئت ورته یو هیئت تعین شي. نو خلکو به داسې کول چې هغه قوم به کېناستو 4 5 10 20 داسې هم شوي دي چې 100 کسانو پورې راغلي خلک رسول الله صلی الله علیه وسلم د لیدلو دپاره. نو دا وفود چې کوم یو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلي دا مختلف داسې وخت هم راغلی چې یو سړی راغلی صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفد 2 راغلي 10 هم راغلي 60 هم راغلي 50 هم راغلي 100 هم راغلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. دا وفود تقریبا ډیر زیات دي، داسې فکر وکړئ چې د 100 نه زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفود راغلي. او وفود ما درته وی چې رقم راغلي، کم راغلي، زیات راغلي. په دې وفودو کې ځینې وفود ډیر مهم و او ځینې ډیر دلچسپه مسایل پکې دي. د هغې موږ لږ څه د هغې په باره کې هغه وړاندې کوو، معلومات وړاندې کوو. یو وفد د طایف د خلکو راغی، عروه بن مسعود ثقفي چې شهید کړی، د هغې نه وروسته دا خلک پوه شو چې موږ ډېره غلطي وکړه. مسلمانانو ته ټول د جزیرة العرب د ټولو منطقو نه هغه ورځي، پلاوي ورځي، وفدونه ورځي او ایمان راوړي، اسلام راوړي. او موږ او شو. نو یو وفد تعین کې، دې وفد کې هغه کسان تعین شو چې کوم یو رسول الله صلی الله علیه وسلم د طایف په سفر کې لیدلی. موږ مخکې د طایف په سفر کې مکې معظمه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت نه وکړی، په 10 نبوي کال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو طایف ته د زید بن حارثه سره. هلته 3 ورونه عبد علیل او حبیب او مسعود ولیدل او خبرې ورسره وکړه. هغوی ډېر بد هغه ورسره وکړي او په کاڼو یې ویشتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمي د طایف نه وایستو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېره بده خاطره لرله په دې باره کې. بخاري حدیث ما درته مخکې بیان کړی و چې عایشې بیبي رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې یا رسول الله د احد د ورځې نه تا باندې کله سخته ورځ تېر شوې؟ هغه ورته ویل چې عایشې هغه ورځ چې زه طایف ته لاړم ستا قوم د ما سره ډېر ساعت تېری وکړې او زه په داسې حالت کې طایف نه وایستم چې ټول غمونه اخیستی وم، زړه مې ډېر سخت هغه کولو. نو دې خلکو دومره سخت هغه کړی و. نو دا خلک وفد جوړ کړي او دا وفد کې د عبد علیل هم راغی، څه کسان نور هم ورسره مدینې منورې ته راغله. او تر دې وخته دوی لا د ایمان مسله نه وه اغږړې چې موږ ایمان راوړی که ایمان به نه راوړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغله چې موږ راغلي یو وفد او موږ څه خبرې در سره کوو، شرایط لرو، که تاسو دا شرایط هغه کوئ نو موږ ایمان راوړو. اوله خبره دا ده چې دا منځ موږ ته معاف کړئ، لمونځ نه کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې داسې دین چې بې منځه یې هغه سره دین نه دی او دا نه کېږي. نو بس هغوی ورته صحیح ده دا به درسره ومنو چې هغه به کوو. بیا زکات مسله وکړه، هغوی چې دا نه کېږي، زکات نه شي معافېدلی، ځکه دا د مظلوم او د غریبو خلکو حق دی. بیا ورته ویل چې دا شراب و زنا او دا خو هغه ورته ویل چې دا نه کېږي، یو نه کېږي. خو دا هر څه چې دوی ویل هغه داسې ګناهونه چې هغه هېڅ هغه وړ نه وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورسره ونه، اخر یې ورته ویل چې خیر یو شی خو ومنئ، موږ ایمان راوړو، خو تاسو شرط دا دی چې تاسو دا وایي چې تاسو که خپل بوتان هم مات کړئ نو دا بوتانو ماتول موږ نشو کولی. خیر دی په دې کې را سره سهولت وکړي، موږ به ایمان هم راوړو، مونځ به هم کوو، زکات به ورکوو، حج دا ټول شیان منو، خو دا د بوتانو د ماتولو کیسه په مونږ مه کوئ، ځکه چې دوی خو په زړه کې یېرېدل چې اوس یو رښتیا خبره دا وي چې یو سړي یو څوک د خدای په حیث باندې نیولی وي، حاجت روا او مشکل کشا او د مریضۍ لرې کوونکی، مال ورکوونکی، اولاد ورکوونکی، باران کوونکی، فصل شین کوونکی، دا ټول کارونه چې چا ته چا محاول کړي هغه ته ورکړي، دا ټول دا کولی شي. نو هغه باندې لاس وچتول خو ډېره مشکله ده. اوس یو سړی چې پوهېږي چې دا ماته تنخوا هم راکوي، ماته کور هم راکوي، ماته موټر هم راکوي، ماته زندګي هم راکوي، هر څه راکوي او دا ټول اختیار د ده په لاس کې دی، نو د په مقابل کې لاس اچول دا خو ډېره ګرانه خبره، اصولي خبره هم دا ده. نو دوی ویل چې دا نشي کېدی، دا موږ د خپل بوتان په موږ باندې مه ماتوئ. که تاسو ډېر شله وئ په دې خبره کې چې بوتان دې خامخا مات شي، نو بیا تاسو څوک راولېږئ، دا کار تاسو کوئ، خیر دی.
موږ باندې مه کوئ، موږ په لاس باندې دا بوتان مه ماتوئ. او اصل وجه همدغه چې وېرېدل دوی که موږ د خپل خدایانو بوتان مات کړو نو موږ ته به ضرر ورسېږي، موږ ته مشکلات پېښ شي. په دې خاطر یې دا کار نه کول. او بل خو ویلې چې دا خو داسې شیان دي چې موږ ته هر شی راکوي، دا یې عقیده وه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح ده، دا درسره منو، دا نور شیان تاسو منئ، دا موږ درسره منو. نو چې دوی روان شو نو 2 کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم تعیین کړه، ابو سفیان او مغیره بن شعبه. دا دواړه سره مشران خلک د مکې، نو دا دواړه تعیین کړه چې دا به لاړ شي او دا به بوتان مات کړي. نو چې کله طائف ته روان شو دوی دواړه، نو دا مغیره بن شعبه ډېر بلا او ډېر هوښیار و په دې هغه مسایلو پوهېدلو. نو د ابو سفیان ته ورته وایي چې ته به څه نه وایې، زه دلته یو ډرامه جوړوم او چې پرېږده چې دا خلک په دې پوه شي چې څه کیسه ده. بس ورغله هلته چې لاړل نو غټ بوت چې دوی کوم لات یو بوت په دې طائف کې او غټ بلای بوت همدا و. څو واړه بوتان خو به ډېر وي، خو یو به پکې غټ و، دا نور به پکې واړه شاوخوا کې خل شوي. نو دوی چې هلته ورغله نو چې کله ورغله خلک ټول پرې راټول شو. وایي چې دا ښځې چې پیغلې ښځې وې د هغه هم راووتې وو، داسې ښځې چې واده شوي هغه هم راووتې او ټول داسې چغې وایي او داسې ژاړي او داسې هغه کوي چې اوس به د خدایان ماتېږي. دا څنګه سړی ومني چې د په خدای د په مخ کې ماتېږي. نو مغیره بن شعبه خو مخکې ابو سفیان رضی الله عنه ته ویلي وو چې ګوره ته به ځان غلی کړې، ته به څه نه وایې، زه یو ډرامه جوړوم نو چې دا خلک په دې پوه شي چې اصل حقیقت څه شی دی. نو بس تبر یې راواخیستو، غټ تبر یې راواخیستو، د بوت ته ورنږدې شو. بوت ته ورنږدې شو، دا تبر یې داسې لا جګ چې خراس ځان یې وغورځولو، سترګې بخت ونیول، لاسونه یې وغورځول، مطلب دا شو چې بس زه یې مړ کړم. که نه دا خلکو یو دم چغې کړې چې خدای دې تباه کړه، موږ درته نه ویلې چې دې ته مه نږدې کړه، دا خدای ووهلې او دی یې وکړه او هغه دې بوله مردار یې کړې پلانکې کړې. بس دا کیسې چې شروع کړې، ده ځان غلی کړی، پرېږده چې دا خلک د خپل هغه کیسې چې زړه کې دي هغه ټولې ختمې کړي. نو خلکو ښه هغه وکړه چې ګوره موږ درته نه ویلې چې دې ته مه نږدې کړې، که ویې وهلې که ویې نه وهلې او دا دی او دا. یو دم مغیره بن شعبه خیز راوکړه، وایي خندل، خندا باندې شو او تبرګې راځي کې خدای هم تباه کړه، خدای هم غرق کړه چې دې شي ته چې نه چاته ضرر رسولی شي، نه نفع رسولی شي، خپل ځان نه دفاع نشي کولی، هېڅ نشي کولی. او تاسو دې ته دونه قایل تبرګې راوغوستې خورا چې تندر کې سر یې ته نه راغوڅ کړې، لاسونه یې ته نه غوڅ کړې، ټول شی راوغورځولو. چې ټول شی راوغورځولو نو هغه اول خو ده اصلا غوښتل چې دا حقیقت خلکو ته لکه ابراهیم علیه السلام چې موږ درسونو کې مخکې ویلي وو چې دا بوتان یې ټول ورته مات کړل، تبرګې د غټ په هغه کې یې چې پوښتنه ته نه وکړي چې دا کار چا کړی دی. نو چې یو سړی دونه هم نه پوهېږي چې دا کار چا کړی دی او چا دا خلک مړ کړي او دفاع هم نشي کولی، دفاع خو لا څه کوي چې چغې مو وهلې هم صحیح وو چې دا خلکو ته چغه کړه چې وده نه مړې کړو. لکه ماشومان چې کله هغه شي نو اور چې کور واخلي، کور کې چې اور ولګېږي نو ماشومان خو نور څه کار نشي کولی، چغې کې دا کلی را خبر کړي چې هله کور اخیستی. نو دونه خو به یې کړي وې ظالمانو که نو دا چې ورته مات کړه دړې وړې کې دا نور واړه چې چونګټیانو دی ورته مات کړل. نو خلکو رښتیا پوه شو دا خنجرانو خو موږ تر اوسه پورې د خدای او د هغه حیثیت ورکړی چې دا هر څه ورکوي او نن دوی کم از کم د خپل ځان نه دفاع ونه شو کړی. نو ایسته خلک هغه شو ورو اخر سم مسلمانان شو. هغه واقعه چې په امام بخاري را نقل کړې ما درته مخکې ویلې چې بیا عایشې ته نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله کوم ځای کې ته هغه وایي چې دلته زه ورشم. په دې ورځ باندې کې تاسو خیالي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبریل علیه السلام او د غرونو فرښته راغله او ورته ویلې چې یا رسول الله ته امر کوه او بس زه به دا 2 غرونه جګ کړم، د خلک به داسې راچپه کړم چې لاندې تر نه چک نشي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې نه، زه امید لرم په دې خلکو کې به داسې خلک پیدا شي چې هغه به د دین ته او د توحید په عقیده باندې ولاړ د دین ته به خدمت کوي. نو هغه خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وه دلته همغه خبره وشوه. همدغه د ثقیف خلکو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څونه ضرورونه رسولي وو هغه ټول مسلمانان شو. بیا په دې کې داسې خلک پیدا شو، محمد بن قاسم رحمت الله علیه د هندوستان او د سند فاتح شه، دا د ثقیف د قبیلې سړی و او د اندې نه وړاندې تللی و. نو دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم هغه کړې الله پاک همغسې رښتینې کړه څه خبره یې چې کړې وه. نو یو وفد دا و چې دلچسپه خبره پکې وه او دویم وفد د نجران د عیسایانو نه راغی، د عیسایانو نه غټ وفد راغی، ډېر زیات کسان مشران سرداران او دیني علما او دا ټول راغله هغه ته مدینې منورې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره
راتګ مو مناظره ورسره کوله چې د عیسی علیه السلام په باره کې چې دوی څه عقیده لري دی هغه عقیده لرله د هغوی عقیده ده چې د عیسایانو د مسیحیانو چې عیسی علیه السلام خپله خدای دی د خدای زوی دی کله وایي چې نه لوی خدای دی دا فرقې دي بعضې وایي چې نه لوی خدای خو بل دی چې دا ټول کائنات پیدا کړي دی ورسره زوی دی فیصله سره معاون او مشاور دی ورسره او ځینې وایي چې په دې خدای کې ورسره غم شریک دی الله عز وجل دی عیسی علیه السلام دی او بی مریم د دا درې تسلیث چې ورته ویل کېږي دا مختلف نظریات دي په دوی کې نو دوی عقیده خو داسې وه چې دا د الله پاک زوی دی الله پاک مشاور دی نو دواړه په مشوره باندې کارونه کوي سره نو دوی راغله دا وفد هغه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دلته مناظره هم ورسره وکړي دا مسله هم سره واضحه کړي خو څه خبرې چې وکړې نو دوی به کوم عقیدې په باره کې دا سوره ال عمران چې کوم یو دی سوره ال عمران دا په همدې باره کې نازل شوی دی او د دوی هغه کوم عقیدې چې وي هغه عقیدې په باره کې باقاعده نظریات ورکړه چې دوی چې کوم عقیدې لري دا عقیدې ټولې غلطې دي نه الله پاک نه وزیر ته ضرورت لري نه مشاور ته ضرورت لري نه زوی ته ضرورت لري نه لور ته ضرورت لري نه ښځې ته ضرورت لري هغه شان د ټولو نه اوچت دی دا دوی د کومه عقیده چې لري خو دا آیتونه چې نازل شول رسول الله صلی الله علیه وسلم به خبرې ورته کولې چې تاسو د عقیدې چې کوم یو دي دا دروغ دي او خپله دا هېڅ هغه نه لري دلیل نه لري خو بالاخره خبره دې ته ورسېده چې دوی خبره نه منله چې نه منله وایي چې ته دا ستا خبرې صحیح نه دي نو آخر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې ګورې راځئ داسې وکړو که زما خبرې رښتیایي او تاسو نه منئ چې نه دي رښتیا نو راځئ داسې یو کار وکړو مباهله ورته ویل کېږي مباهله دې ته ویل کېږي چې موږ به ټول یو میدان ته وځو په دې میدان کې به تاسو هم ودرېږئ موږ به ودرېږو او هلته به ووایي چې الله پاک لعنت دې وي په هغه چا باندې چې هغه دروغ وایي قرآن عظیم شان کې په څلورمه سپاره کې د آیات نازل شوی دی چې که بالفرض دا خلک تا خبره نه مني نو ورته ووایه چې راځئ راشئ چې مباهله وکړو تاسو خپل ځانونه انفسنا وانفسکم ونساؤنا ونساؤکم دا راشئ دلته به ودرېږو نو تاسو هم راشئ موږ به هم راشو زه به راشم او خپل اهل سره او تاسو هم راشئ بس په یو میدان کې به ودرېږو وبوایو چې الله پاک دې هغه څوک تباه او برباد کړي چې څوک دروغ وایي بس دا کار وکړئ سبب هم دا کار کوو تاسو راشئ زه به هم راشم نو دې خلکو دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه خو دوی په دې خبره کې چپ شو چې چپ شو لاړه د شپې خپل ځای ته چې کوم ځای کې دوی اوسېدل رسول الله سره هلته چې لاړه خپلو کې سره کېناسته ویل چې دا څنګه چل شو دې سړي خو داسې چیلنج موږ ته راکړی چې دا خو موږ حق او باطل اوس معلومېږي که رښتیا خبرې خو باید موږ ورشو نو دوی خپل دا علما چې کوم دي علما ورته چې خدای غوره کړه دا سړی حقیقي اخر نبی اخر زمان دی دا چې موږ یې نه دا بله خبره ده خو که ګورې که مباهله هم ورسره وکړله او دې میدان ته راووتو نو تاسو خو یوازې نه چې تاسو به تباه شئ هلته به منطقه ټول تباه شي الله پاک به د اور باران پرې وکړي نو دا خبره ورسره مه منئ هېڅ ازر نه شئ سبا چې او دوی کوم وعده یې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وایي فرضاً 8 بجې یا 9 بجې راشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله راغی او فاطمه الزهرا سلام الله علیها راوستله ځان سره امام حسن امام حسین او حضرت علي دا خلک راغله په دې میدان کې ودرېده او منتظر و چې دوی راشي اوس مسیحیان راشي دا وخت چې کوم دی نجران نه راغلی نجران د عیسایانو دا به راشي هېڅ رانغله وروسته چې راغله ورته ویل چې بس موږ مباهلې ته حاضر نه یو او مونږ اوس منو جزیه بس جزیه درکو تاسو دین نه منو خو بس جزیه درکو جزیه رسول الله مباهله ته ځان نشو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کچیرته دوی مباهله کړې وي نو الله پاک به دا خلک دلته تباه کړي او په نجران د دوی په منطقه باندې وغور باران کړي هغه به تباه کړي نو دا وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او داسې خبرې سره وشوې داسې مختلف وفود رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راتله او د سره به دې وفودو کې څو اهداف دي وفدونو خپل د وفدونو خبره څه وفدونو کې ځینې خلک راتله د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلو ته چې ایمان هم پرې راوړي او چا چې ایمان راوړی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وی لیدلی هغوی غوښتل چې د صحابیت درجه چې کومه ده هغه حاصله کړي نو ځینې د ایمان راوړلو په خاطر او د صحابیت د درجې حاصلولو په خاطر باندې راتله ځینې راتله لکه د نجران او دا خلک چې هغه ته راتله مناظرې ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مناظره او بحث وکړي او ځینې خلک په دې خاطر راتله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې لیدلی او ایمان یې راوړی و بیا هم څه خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم واوري مشرب شي ورباندې د هغه لیدلو کې خو خپله ثواب و بلکې ډېر غټ خبره وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلو کېناستلو مجلس کې خو ډېرې زیاتې فایدې وې نو دا خبرې ور ځینې راتله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معاهدې کولې چې مختلفو مسایلو کې سره وغږېږي نو دا وفود دغسې و
چې مختلف مقاصد لري. د سیرت په کتابونو کې د وفتونو ټول مکمل تفصیل راغلی دی، چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم وفتونه راغلي دي، د ټول وفتونو په باره کې مکمل د سیرت په کتابونو کې مکمل معلومات هلته شته، هلته وړاندې شوي د تفصیل هلته سړی کتل پکار دي. خو ځینې وفتونه پکې دلچسپه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلي وو، دلته مذاکرې کړې او هغه یې کړي. د دې وفتونو په باره کې څو شیان لږ ضرور دي چې سړی وپوهېږي. اول دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به چې کوم وفد راتلو، نو د ده عادت مبارکه دا و چې ښه لباس، ښه چپن وپن دا شیان به وخته، دا یو دا سنت طریقه ده چې کله د مېلمنو سره هغه کېږي. دا دویمه خبره دا و چې وفودو ته به دوی ډېر ښه اکرام او عزت او ډوډۍ چې څه به مناسبه دا به ورکول، دا شی ورکوي. او دریمه خبره پکې دا و چې دوی به کله رخصتېدل، نو د رخصت په وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله عنه ته امر کول چې دوی ته د لارې خرڅ او د لارې کومک ورکړه. دا ټول شیان به کول. دا یو ضروري خبرې دي چې د هغوی سره ښه سلوک هم وشي، د هغوی سره ښه رویه هم وشي، او د هغوی سره په مجالسو کې برخه واخیستل شي. او تاجداسونه وفدونه به راتلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغوی ته وخت ورکول او کېناستل، مسایل به ورته بیانول، ځکه دی خو لارښود او رهنما و، قائد و، یو قدوه و، یو الګو د خلکو دپاره. نو دی به باقاعده خلک به راوخته، هغوی سره به کېناستل، مجالس به ورسره کول، او د هغوی هغه به مد نظر نیول مشکلات. یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، ځوانانو اکثره، نو وایي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تقریبا داسې یو هفته 2 هفتې تېرې کړلې او ډېر شیان هم ترې یاد کړل. اخر کې ویلې موږ داسې د کورونو شوق را سره پیدا شو چې بیرته خپل اهل و عیال ته لاړ شو. نو چې کله موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم رانه پوښتنې وکړې چې په کور کې څوک شته، هر یو نه چې ماشومان دي، څو دي ښځې دي، وده دوه دي، څونه لري، زندګي دي څنګه، داسې پوښتنې به ټول نه کولې، نه لکه آزاد انسانان وو، داسې به د خلکو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم مجالس کول. نو وایي چې په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د موږ د دې خبرو نه پوه شو چې موږ اشتیا دې ته برابره ده چې موږ باید بیرته وطن ته لاړ شو. نو په دې خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال ته امر وکړ چې دوی ته هغه ورکړه، څه خرڅ مرڅ ورکړه چې دوی واپس لاړ شي هغه ته وطن ته. نو موږ ته خرڅ مرڅ راکړه، موږ به د دې نه بعد بیا هغه ته لاړلو، خپل وطن ته لاړلو. نو دغه شی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو هغه رواني او سایکالوژیکي او اجتماعي عادات هم مد نظر نیول چې دا خلک په کوم شي خوشحالېږي، په کوم شي هغه کې اشیاء به ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم برابرولو، بیا به دوی ته ورکړه، بیا به هغوی رخصتېدل. نو دا د لنډ معلوماتو د طایف د غزا په باره کې او د وفتونو په باره کې انشاءالله نننی درس همدونه بس دی. بیا به انشاءالله په بل درس کې به د نورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت د نور اړخونو په باره کې به انشاءالله په 40 هغه کې درس کې به معلومات وړاندې کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.